ریپورټ ته راځو. د پښتو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال او د تاریخ د مضمون استاد راز محمد راز د 62 کلنۍ په عمر د جون په 23مه نیټه عمر او په 40مه نیټه خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد راز 11 منظوم او منثور اثار لیکلي چې 6 عنوانه یې چاپ شوي دي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل د ارواښاد راز محمد راز په اړه دغه ریپورټ چمتو کړی دی. د کوټې ښار شمال لویدیځ لور ته د تاریخي ښار پښین نومیالي فلسفي شاعر، لیکوال او ناول کښونکي پروفیسر راز محمد راز د جون د 23مې نیټې په شپه د 62 کلنۍ په عمر له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې. پروفیسر راز له تیرو څو کلونو راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و چې په پرله پسې توګه په کراچۍ ښار کې تر درملنې لاندې و، خو له تیر 1 کاله راهیسې له ګرځېدو لوېدلی او ډاکټرانو له خبرو هم منې کړی و، خو د قلم مینه یې د مرګ تر بستره له زړه ونه وتله. لیکوال او کره کتونکی پروفیسر فیض محمد شهزاد راته وایي چې ارواښاد راز تل د نوي فکر د خپرولو هڅه کوله. چا چې راز صاحب ویلی په د ځوانو نسلونو ځوانانو هغه ته بیا د نورو شاعري زما په خیال سره د نورو شاعري بیا ډېره پیکه ورته ښکاره کېدله. زه خو دا وایم چې د جدید پښتو شاعري هغه بنیاد چې کوم دی هغه کې راز صاحب چې کوم دی ماته کامیاب او کامرانه ښکاري. ډېره کامله څوک معلومېدی، ځکه چې څوک کامله سي هغه بیا د انسانیت خبره کوي. او باید داسې یو شی دی نه، هغه رحمتشاه صاحب نه وایي معصومان که د مشرق که د مغرب دي، د ژړا او د خندا انداز یې یو دی. او راز صاحب په دا وسطوب پوه نه بلکې په دا وسطوب پوره څوک ځکه د کامل انسان او د تمام انسانیت خبره کوله. راز محمد راز په پښتو معاصر شعر کې خپل ځانګړی سبک درلود. په شعر او نثر کې فلسفي افکارو ته ځانګړې توجه کوله. د تیر کال په سپتمبر کې په پښین کې د فکرنا او ادبي فورم لخوا جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې له شاعرانو او لیکوالو وغوښتل چې په ټولنه کې د فکري بدلون لپاره کار وکړي. دنیا کې چې هر یو انقلاب راغلی دی، کوم انقلاب لا وړاندې یو فکري انقلاب راغلی دی. اوس دا ذهن جوړول، د خلکو دې ته تیارول، یو فکري انقلاب راوستل دا زموږ فرض جوړیږي. په دې اوسني صورتحال کې د پښتنو سرنوشت ټاکل دا د شاعرانو د ادیبانو کار دی. تر څو چې زموږ لیکوالان نو شاعران په نړیواله ادب باندې ځان خبر نه کړي، هغه په بین الاقوامي حواله باندې د نورو ژبو سره خپله ژبه سیاله نشي ګرځولی. تر اوسه یې د صلیب په دایرو کې ماتوزرې زاڼې جاړې په نوم د شعرونو ټولګه، د وشنیک ګاډیس په نوم د نثري نظمونو کتاب، د عاشور لمر او باران اوري او کابل رنګ د مینې جاړې په نومونو 2 پښتو ناولونه، او د کاسمیک سیکسولیزم په نوم یې د جمالیاتي او روحاني فلسفې په اړه د مقالو کتاب، او د هولي سینرز یا مقدسه ګناه په نامه اردو ناول یې چاپ شوی دی. او 5 کتابونه، یو ناول، 2 شعري ټولګې او 2 نور منثور اثار ناچاپ پراته دي. د هغه کشر ورور لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر د راز محمد راز د ادبي افکارو په اړه راته وویل د ټول تخلیق چې ولو هغه د دې ولس امانت و، ځکه ده به دا یوه خبره کوله چې زه چې څه تخلیق کوم هغه به د آینده وختونو دپاره وي او د آینده ذهنونو دپاره وي. او پر یوه خبره باندې ده ډېر زور کوي، هغه زور یې پر دې باندې کوي چې ما چې کوم تخلیق کړی دی، ما تخلیق د دې دپاره نه دی کړی چې زه په هغه باندې یا شهرت ترلاسه کړم یا بل څه ترلاسه کړم. ده دا ویلي چې زه چې کوم تخلیق کوم دا د پښتو ادب د پیش منظر د بدلولو لپاره د هڅې کوم. زما خیال چې د دغه نوی فکر د خپل ځانګړی اسلوب چې و یا سبک چې موږ ورته وایو، هغه ځینې داسې مشکلات رامخته کړلو چې خلک په دې مغالطه کې ولوېدل چې پر ده باندې یو رنګه څه ټپې یې ولګولې. خو د ولې زه چې څه لیکم هغه په ټولنه کې د فکري بدلون لپاره کوم. ارواښاد راز محمد راز د 1951 میلادي کال د مارچ پر لومړۍ نیټه په پښین ښار کې د ملک محمدین ترین په کاله کې زو کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په پښین کې کړې وې. 14 ټولګی په 1983 میلادي کال له بلوچستان پوهنتونه پاس کړی و او د تاریخ په مضمون کې په 1915 میلادي کال د کراچۍ له پوهنتونه د ماسټرۍ ډګري اخیستې وه او بیا د بلوچستان په بېلابېلو کالجونو کې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. ارواښاد راز د جون پر 24مه نیټه په پښین ښار کې خاورو ته وسپارل سو چې د جنازې مراسمو ته یې له کوټې او شاوخوا سیمو څخه هم لسګونه لیکوال او پوهان ورغلي وو. خلک وایي چې محشر دی، احتساب دی، کامل خدای له مانده خلکو حساب غواړي.